مست او زړور ملنګیا افتخار حسین صاحب ته چې هغوی راشي خپل خیالات هم سره شریک کړي هغوی به ځي څه د هغوی نور هم کمیټمنټس دي هغه به ځي زه هغوی درخواست کوم چې دلته موږ سره یو ځل ځینې شریک کړي ډېره بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مند وزیرینو د اماراتو پښتو ادبي ټولنې ملګرو، روحاني صاحب مشکور یم چې هغه په باچا خان مرکز کې چې کوم دی د اماراتو ټوله پانګه چې دوی دلته راوخته کړې او نن دی کومې خبرې چې وکړي زه خپل ظالم د اورېدو په نیت وم خو دا ورځ د اتوار ده نو تاسو خوش قسمته کم خادي به وي تاسو ولې چوټۍ ورځ کتلې زموږ د اتوار په ورځ هم خادي لږه سیوی ځکه چې ټولو خلکو ودونه هم دې ته راغونډ کړي او بیا مړی پکې مطلب اچانک شي نو په دې وجه ما روحاني صاحب ته وایي چې باید مانه د واده ټیم زیږي زه د دې ځای نه تلم نه نو په دې وجه باندې ما معذرت غواړم خوند مال هم راکوي او رښتیا خبره دا ده چې کله کله داسې وخت وي چې سړی وایي زه د زده کړه وکړم چې داسې ډېر مشران را جمع شي او د نثر خو د ادب نه مطلب دا تاثر اخلو چې ګینې شاعري وایي نو شاعرۍ کې د خوند څه وایي نو چې کله نثر شروع شي نو دا د هر چا د وس کار نه دی چې واوري دا د ډېر لوی حوصله غواړي ډېر صبر غواړي او د هر چا خپله ادایګي ده بعضې سړی ډېرې د غرض خبرې کوي خو ادایګي داسې چې هغه مطلب بیا ډېره توجه غواړي نو هغه ډېره مسله شي د ولي خان خدای پاک سره د خاورو وبخي زه دا خبره عرض کوم چې د شوروي اتحاد او یایمه کلیزه ول انقلاب نو ولي خان هم ولته ګورباچوف سپیچ وکړو نو موږ په کابل کې نو بابا مو ډاکټر نجیب جی خدای سره د خاورو وبخي هغه مو اجمل صاحب سره د خاورو خدای پاک وبخي هغه مو ټول د بخاني شو سلیمان لایق صاحب مو نو خبر وشو چې ولي خان ته دوی سوال وکړو چې د ګورباچوف په سپیچ کې څه ځکه چې هغه ډېر نو ولي خان وایي چې یو خو تاسو د منورین او د پروګریسیو خلک دی چې کله سپیچ کوي یا مکالمه وایي نو هغه وختي نو که ته ډېر هم پرې مازغه راجمع کړې خو وروستي ټکي د مزغو نه وځي ځکه چې هغه دومره لوی کتاب په یو ټایم په مزغو کې نه چاپ کېږي نو وایي زه پرې ډېر پوه نه یم خو زه په یو خبره پوه یم چې که تاسو یاد شي نو هغه وخت کې دا خبره ډېره دغه وه چې د پرولتاریا ډکټیټرشپ په مطلب په دې خپله فلسفه کې ډېر لوی مقام دی خاص کر مارکسي فلسفې نو هغه وایي چې لکه ډیموکریټک پرولتاریا مطلب چې نو دا لفظ داسې دی چې دا نظام د منځه ځي چېرته پرولتاریا ډکټیټرشپ او چېرته ډیموکریټک نو دا بالکل په ضد دي نو ما ته ښکاري داسې چې د ګورباچوف نه پس په د شوروي اتحاد دا نظام پاتې نه شي او نه به شوروي اتحاد په دې شکل کې پاتې شي نو په دې یو خبره یې پوه شي نه یې ورته وایي چې بس همدا یو خبره د مطلب به مونږ صرف تاسو نه دا تپوس کوو خو ولي خان ورته وایي چې که لږ مختصر کړ او دا بیانیه مختصر کړ نو خلک به پرې په اسانه باندې پوهېږي او هغه ورځو کې به دا پروګریسیو خلک چې کوم دی دی به انډرګراونډ جدوجهد باندې ډېره عقیده ساتله دی به فرنټ ته نه راتله دا دنیا دومره واضحه شوې نه وه د یو بل یاره به مو مرګونه به مو نو ولي خان چې کله هغې پروګرام له لاړو نو یې ورته وایي چې تاسو به چې کوم ځای کې کښېنئ نو ورته چې مطلب دې څه خو چې کوم مې سیټ دی هلته به کښېنم که نه نو هغه ورته چې نه چې کیمرې ته به کښېنئ او که د کیمرې نه به آف کیمره به کښېنئ نو ولي خان ورته هسې ما نه تپوس کوې نو ما خو سترګې پرابلم دی نو ډاکټرانو ما ته ویلي چې تا له مطلب چې دا رڼا ټیک نه ده نو بیا خو ما کیمرې نه اړخته کښېنو وایي نه جي نه داسې نه مونږ چې کوم خلک ملک کې ځان نه ښیي او دلته راغلي دي او انډرګراونډ جدوجهد کوي نو مونږ د کیمرې نه اړخته کښېنو نو ولي خان ورته وایي چې چېرته ستا ډېرې کیمرې دي ما ورته کښېنوه ځکه چې زه پټ نیم راغلی زه سیاست اختر وایي پټ میړه نه دی سیاست په پټه نه کېږي زه ډېر کولو راغلی ما چې زه چې تاسو له راتلم نو ما په پاکستان کې اول پریس کانفرنس وکړو او بیا تاسو له راغلی
بهر کیف دام د ادب سره مطلب چې د ژوند ټولې حصې د ادب حصه ده د سیاست چې کوم دی نو جز کېدی شي کل چې کوم دی نو ادب دی نو تاسو نن چې ټول راغونډ شوي یې مونږ هم مطلب چې ستاسو د دې لارې ملګري یو او ادب په لار چې تحریک ته زموږ څومره تقویت میلاو شوی دی زه نه ګورم چې ګینې دومره به په نور اړخونو باندې چېرته زموږ د باچا خان خصوصي د پښتنو تحریک ته دومره چې کوم دی تقویت میلاو شوی او داسې وخت هم راغلی دی چې په سیاسي بیانونه پابندي په تقریرونو پابندي په اکټیویټیز پابندي د خلکو تګ راتګ ګران او دې ادبي خلکو چې کوم دی دا تحریک ژوندی ساتلی دی او نن چې تاسو هغه پاڼې اړوئ نو چې کوم منځ منځ کې اړخونه زموږ نه مس دي نو هغه د دوی په هغه شاعرۍ کې او په لیک کې چې کوم دی نو مونږ ته ښکاره دی نو دا زموږ یو خوشقسمتي ده د نورو ژبو به هم وي خو پښتنو ته او پښتو ته چې څومره رکاوټونه دي نو د دې تصور نشي کېدی د بدقسمتۍ نه د پښتون قوم هسټري داسې ده چې هر یو کس یې د ځان دشمن ګڼي نو چې د چا وس رسېدلی نو مونږ ته یې بند تړلی دی او مونږ یې دغه کړي نو زمونږ که دا زمونږ تحریک یا زمونږ ادب په وړاندې ځي خو مخالفین دشمنان هم څه کمزوري نه دي که په پاکستان کې ده نو هم پښتو د جبر لاندې پاتې ده او که اخوا ده نو پښتو هم د جبر لاندې پاتې ده او د جبر په دې دغه کې چې کوم دی نو دې ترقي کړې ده یعنی حکومتي سرپرستي دې ته په هغه شکل چېرته هم حاصله نه شوه کوم چې پښتو ته پکار ده د بدقسمتۍ نه چې کله زموږ خپل تاریخ ګورو نو په تاریخ کې چې زموږ کوم پښتانه مشران راغلي دي نو د هغوی د دربار ژبې هم بدلې دي هغوی پښتو ته په هغه شکل مطلب توجه نه ده کړې چې څومره پکار وه ممکن ده چې هغه وخت هغوی د دې خبرې ضرورت نه محسوسو هغوی به د تورې ضرورت محسوسو هغوی به د طاقت ضرورت محسوسو خو د نن په دې بنیاد باندې مونږ دا بندونه تقریبا ډېر مات کړ سره د دې چې مونږ ته رکاوټونه دي خو د ادب د لارې خلکو دومره محنت وکړو چې زه نه ګڼم چې په نور قومونو کې به دومره د ادب ستوري وي لکه چې څنګه پښتنو او د پښتون په کام کې چې کوم دی نو ادبي ستوري دي او قدرت په مونږ داسې فضل کړی چې زمونږ زمیندار په پوله ناست دی هغه هم ادبي دی داسې ټپه درته وایي چې مازغه دې کار خود ساخته ټپه وایي د سلو شاعرانو نه جوړ وی په هغه باندې به یو وخت تېر شوي حالات تېر شوي دا خدای په مونږ فضل کړی دی او د زمونږ ساخت چې کوم دی زمونږ حالات او واقعیت چې کوم دي په مونږ دومره جبر شوی دی چې زمونږ خپل الفاظ هم د شاعرۍ شکل اختیاروي ځکه چې دا فریاد جړه او د انګولا او درد دا شیزونه چې راجمع کړي نو د دې نه خامخا چې کوم دی همدغه شی جوړېږي چې ډېر شی په لږو الفاظو کې بیانې نو د هغې ښه ذریعه چې کوم دی نو یا ته به د ادب لار ګورې نو هغې له به د افسانې شکل ورکړې یا به د هغې له د کیسې شکل ورکړې یا به د شاعرۍ شکل ورکړې خو چې د چا کوم فن هم زده دی نو مختصر به زه داسې ویم چې زه هم ستاسو د دې لارې یو داسې ملګری ضرور یم چې زه خپل ځاني د نه شاعر یم نه لیکوال یم خو حادثاتي طور ما مطلب چې لږ لیکل کړي دي او هغه مې داسې کړي دي چې یو زه د سټوډنټ لایف کې مونږ سیاست چې کوم کړی تاسو ته بس پته ده په هغې کې نظم ستاسو وخت نه علم خو چې کله زه جیل ته لاړم دا غالبا د 1983 وخت نو په هغې کې چې کوم دی بیا زه یوازې پاتې شوم بلکې دا د الیپور جیل و بیا په 15 کې چې کوم د پېښور جیل کې نو زه قید تنهایۍ کې وم نو دا یوازې چې سړی وي نو بیا پرې ډېر څه مطلب چې بس مازغې به بس سوچ کوي نو ما په هغې کې یو دوه افسانې لیکلې وي زه پوهېدم هم نه چې د افسانې مطلب دی چې معنی څه ده کوم طرز باندې به لیکي د دې نچوړ څه دی خو کتابونه هم کته او د هغې په شکل کې مطلب چې مونږ پوهېدو چې یاره داسې یو شکل ورکول غواړي نو یو مې پانسي لیکلی او یو مې سور سایکل لیکلی او په هغې کې چې کوم دی نو بیا زمونږ پښتون رساله کې چاپ شوي هم دي بل ما په دې ټول ژوند کې که چېرته یو نظم لیکلی دی نو هغه ما د زوی په شهادت باندې لیکلی دی چې هغه په داسې شکل کې ما د مجبورۍ په شکل کې ولیکلو چې ما تقریبا په نثر کې حالات لیکلي
نو یو 100 صفحې مې ولیکل خو زما پې تسلي نه کېده او ما وی چې دا خو لکه نه به پې بل پوهېږي او نه پې زه پوهېږم نو ما وی چې یاره د شاعرۍ کوشش به وکړم ځکه چې مشران مې ډېر لوستي دي پښتو ایم ایم کړې ده او بیا مطلب چې شاعران او دا هر څه م سټډي کړي دي او خواهش هم او شاعري مې خوښ هم ده نو ما یو کوشش وکړو نو سلمه بیبي چې دا دوی اوس ذکر وکړو سلمه شاهین نو هغې سره ما په ټلیفون رابطه وکړه چې یاره دغه رنګ ما لیکل کړي دي نو ما ورته په ټلیفون وویل نو ما ته ویل چې دا خبره خو دې ټیک ته ما لږه ولېږه نو چې ما ورولېږل نو بیا واپس راولېږل چې دا بیخي ټیک دي او 2-3 ټکي پکې ټیک کړ نو مې دا نیمګړی دی زه به اوس پوره کړم نو بیا ما پوره کړ نو هغه بیا خلکو مطلب چې همایون که تاسو سندرغاړی پېژنئ هغه بیا وویل بیا چې کوم دی نو 3-4 نورو ویلی دی خو هغه مطلب یو داسې ده چې زه ستاسو په دې کافره کې دا حق لرم چې که ما ته ګوډه شاعري کړی یو نظم مې لیکلی خو لیکلی په دې وجه باندې چې کوم دی نو ما ته چې کله روغاني صاحب وویل نو ما یې چې زه خو به خامخا چې کوم دی نو دیزي ته راځم چې د اماراتو د پښتو ادبي ټولنې مشران دلته راځي دا ډېره بده خبره چې موږ په پېښور کې ورته حاضر نه شو او موږ په دیزي کې هم موږ حاضر نه شو نو په دې وجه باندې چې کوم دی ما دا ځان لپاره اعزاز ګڼلو چې زه نن ستاسو په منځ کې یم او په دیزي کې چې کوم دی نو تاسو ته ولاړ یم زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو ملګرو هسې مې ډله راتلل چې که چېرته سړی وایي چې دا دور بدل شو نوی شو نو د لیک د انداز هم لږ بدلول غواړي ځکه چې اوس د ډېرو لیکلو په ځای مختصر لیکل چې کوم دی هغه ډېر جامع وي ځکه چې فلمونه زیات شو ډرامې زیاتې شوې سوشل میډیا دومره اډوانس شوه هر سړی په دې پوهېږي نو هغه مختصر شی چې ورته ته وې او خوندناک ورته وې نو هغه له مطلب چې هغه یې جذب کوي کنی نو دا مطلب دا لوښی ډک دی نو هسې چې په سر باندې مطلب چې تېرېږي نو هغه بیا خوند نه کوي زه دا یو قسم هر ځای کې کوم چې زمونږ باچا خان د خدای پاک وبخښي بیمار او غني خان چې کوم دی نو هغه بلکې غني خان بیمار او بابا یې تپوس ته راغلی او ولی خان هم موجود نو باچا خان ورته وایي چې غني نو دوی جي وایي دا ته د چاربیتو نه منې کېږي نه دغې وخت کې سردار علي ټکر د غني خان هغه نظمونه ویلي وو نو هغه ډېر پاپولر شوي نو چې چېرته به هم نو کیسټ به د سردار علي او غني خان نو باچا خان ورته چې ته دې نه منې کېږي نه نو ورته چې زه څوک یم دا خو نو ورته چې نثر ولیکه نثر دا دې قوم ته د نثر ضرورت دی نو هغه ته چې بلکل چې تاسو یې زه به نثر هم لیکم څه خبره خو نه ده نو چې باچا خان ووته نو غني خان وایي چې که نثر د باچا خان ولیکي نو داسې خو زه د ورځې 20 کتابه لیکم نو دی چې د دې ځینې هلته لاړم او دغلته مې جلسه وکړه هلته خدای خدمتګار و او بیا جومات ته لاړم او بیا مې لمونځ وکړو بیا ترې راووتم او بیا سړک و داسې غني خان یو خپل وایي زه خو د مزغو نچوړ لیکم نچوړ ما خو لیونی کوي زه خو چې ولیکم زه د خپل لیک نه مطمئن نه یم نو زه به څنګه ویم چې زه بل ته وایم نو په دې لحاظ باندې زه دا یو خواست ضرور کوم چې لیکوال هم ډېر شو ملګري هم ډېر شو نو اوس کوالټي لازم غواړي او د دې چې کله په محفل کې داسې جامع او ښه خبرې وشي نو دا ځوانان نور هم اټریکټ کوي او دوی ورته بیا په خوشحالۍ راځي او که نه زه ورته اوس شروع شم او زه ورته د ټول ژوند خپل حل ویم نو ما خو به په ریکارډ کې به زه راشم خو د ځوان دلچسپي به راکړي یا وایي چې دا خو زړه سرینده ده داسې قبول نو دا مې هسې یو خواست و تاسو ټولو ملګرو ته چې چونکې ادبي ملګري ټول راغونډ شوي چې په دې طریقه سړی خلک انکرج کړي چې مختصر ښه الفاظ او ټیک الفاظ د تجربې نه جوړ دا چې د هر چا وي نو هغه یې اپریشیټ کول غواړي نو د دې سره به مطلب لږ ګینې ډېرې خبرې مختصر کېدی شي د سړی کوي ستا د 3 صفحو خبرې هغه یو صفحې ته راتلی شي خو مونږ وایو چې څومره اوږدې شي نو خلک یې کمال دی خو چې څومره لنډی شي نو کمال دی زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېر مشکور یم او د دغه خبره ده د پښتنو د یووالي چې وایي ای پښتنو ای لیونو پښتنو ای تسنه شوي پرګنو پښتنو راځئ چې کور کې مرکه شو سره
د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره دنیا بدلېږي ورته ځان بدل کړو او دا د ظلم زوړ خوړلی ګلستان بدل